ابو کې بداسي شاعرانو زم شاعر خو چې یو وخت سر نیولې بیا یو څه ګډه وډه شانت رباعي جوړه کی بیا ورته زم واه واه کوم ته ورته واه واه کې نو په یوه نه داسې او تی بوته وي بس ځان له پیجونه جوړ کړی دی او دغه واه واه ته لګ بیا وای ته به داسې ملغلري وشیندلې زمان تنقید غرض نه دی خو به موږ قران ته لګ رجوع کوي الله کتاب ته لګ رجوع کوي اخر چرته یو تعمیری کار به موږ کوو کنه چرته د قوم د پاره د یو ترقی یافته کارونه به کوو موږ کنه وکړو که صرف دغه سوچونو کې به ناستي او بس خبرې به کوو تش او د لیلا نه به تاویږو او د جانان نه به تاویږو او سوچ باندې سرو شوندو او د زلپانو نه اخوا نه وړي دا کوم سوچ دی یار څومره نیچ سوچ دی یار چې د شاعري ستاړو اخوا وانه وړېدله چېرته دی چېرته د الله توحید بیان کا پکې چې د خلکو په زړه کې د الله خوف پیدا شي د امانتدارۍ خبرې وکړه د دیانتدارۍ خبرې وکړه چېرته چې کوم دی د نبي صلی الله علیه وسلم شان بیان کا د سنتو طرف ته دعوت ورکا د یتیمانانو حقوق د کونډو رنډو حقوق د مظلومانو د مسکینانو د کمزورو خلکو دپاره خبره دا پکار